وختي راتلې ډېر خپه خپه غوندې وې ولې بس بیا څه وکړو زمیندار د کال 6 میاشتې کال 12 میاشتې زمینداري وکړي او اخر کې ورته څه میلو شي نه نه اخر څه وجه ده څه ورته میلو شي اخر څه میلو شي یو لمبې او یو موټی خاوره بس په ما خیال کروندې نه ډېر خپه یې مطلب دی څه په لاس نه درځي مطلب دا ته تېره بیا ستاسې کار وشو چې بازار ته ووتم دا 2 شپږ میاشتې وشوې چې بازار ته ووتم نو لالم نو هسې مې تپوس وکړه ښه شی نه زده صحیح ده مې لکه کدو په څو دي کیلو وې 10 روپۍ 10 روپۍ کیلو کدو بس ما تندي ته راواچولې که ښه ما یې بس کار خو ته ټول خراب کړي راشه کدوان وکړه ښه کدوان دې وکرله بس کدوان مې وکړل وچو پاویا روپۍ مې ورېده وکړه پاویا سکالو کې مې واچول کاغذونه مې پولګول منډې ته را روان یم اواز یې راکړه مې څه دي وې مسؤل مې وایم دا څومره مسؤل دې ورکړو 50 روپۍ مې ورکړه مسؤل مې ورکړه څو شوې دا 6 شلې شوې 6 روپۍ شوې خاصه مې پسو کې پسو دې خرڅ کړ پاویا روپۍ مطلب دا دی چې ثابته ریډه کدوان دې پاویا روپۍ خرڅ کړ پاویا عسکري نه دبدې نه خول نو ارزان شوي وو که نه ارزان شوي نه وو خبره وله ښه زموږ مخکې روان یې یو کدوان ورته وړاندې کړی مو بیا څه چلو شو ما یې بس په دا روان نظر او سوچ مې کوو ګوتې مې سمېږي چې ډېر شو رکشي وویل رکشي ووالی چې رکشي وویلم بس تا غوندې یو ځوان و په ډاکټر ځای بوتلم نو بس په مخه شپېته خو هغه واخېستې مطلب دا چې 50 روپۍ د هغه واخېستې 50 واخېستې په ټایمه ته وکړل رسېده ووتم نو بیا واپس مې لکه پلیت څه کوم وی کدو خوره ډاکټر صاحب درته چې کدو خوره کدو خوره ما یې بس کدو دي اوس مې یو لیده مې په اویا خسه که نه مې لکه ډړې وتله ډړې وتله په ډړې کدوانو ته مې څو پیسې شوې وی 6 شلې یعنی دړه کدوانې دله په 6 شلې درکول 10 روپۍ کیلو 10 روپۍ کیلو ما ورته داسې دی لکه ای بابا ګوره تا پټي کې دي خو دلته چې راشي په دې خرچې راځي څه خرچې لکه سرچارج وی ایډیشنل سرچارج لین رینټ فیول محصول چونګې امره کارې او د بجلی بیل او زما خپل سرچارج مالانو زخم هغه ګلالدین نیم که نه دا سیمونې ولله چې دست شو په دا پوزه مې پېویست په کدوانو بس جګړه راسره ولګوله بس ښې ووالم مطلب دا چې ټول دکانداران راغونډ شو ته یې ووالئ ټول راغونډ شو په شریر کې ښه ووالم ما بس بیا کې نور کار پیدا شو بل ډاکټر له لاړم بل ډاکټر له لاړې چې لاړم ډاکټر له ما ورته ویل ولې مې بس جګړه شوې په پټۍ مته وکړه هغه مې شپېته واخېستې مطلب دا دی چې شپېته د پاسه یو ریډه دې په ځان ولګوله ومې لګوله ما ورته څه خورم هغه مې کدو خوره بس ما بیا کلي ته راغلم زمینداري مې پرېښوه نو بیا یې څه شروع کړو اوس قصور کې ما سورکی هغه څنګه بس ګاډی مې ستا یو واده مې پکې وکړو واده دې مو کو نو اخر کې څه وڅه سبزی دکان کوم څه